فیصله تاسو وکړئ او د خپلې آینده لپاره فکر وکړئ. وطن زما او ستا دی مګر د پاکستان له ویرې پکې نه شو اوسېدلی. دا مثال د کونړ د سرکاڼو ولسوالۍ در واخلئ. ډک ډک کلي له خلکو پاتې دي، پکې نشي اوسېدلی. دا راپور میوان سالارزي صاحب جوړ کړی دی، هغه سیمو ته ورغلی دی. دا وګورئ. یو لوی روان ناورینې د کورونو تنبې ور وتړلې. د ګڼو نورو په څیر عنایت الله چې د سرکاڼو ولسوالۍ اوسېدونکی دی، که یې د جګړې له پیل سره د پاکستاني پوځي رژیم د ړندو مرمیو له امله خپل آباده مینه پرېښې، نو د سر په بیه مجبور دی چې د کور په انګړ تړلو څارویو پالنې ته هم سر ښکاره کړي. وایي کډوالۍ ژوند تریخ کړی. پاکستان چې د ړندې مرمۍ راولي زموږ په دې کورونو باندې، نو زموږ د دې علاقې نه ټول خلک وتلي دي، هېڅوک هم نشته، ماشومان زنانه په ډېر بد حالات کې وتلي دي. موږ صرف د کورونو ته راځو، زموږ د حیوانات ولاړې څاروي دې ته ګای اچوو، مازدیګر ته موږ هم ځو، مینې ټولې خالي دي. دا شاړې او خاموشه کوڅې چې یو وخت د ماشومانو پر شور او خوښیو آبادې وې، دلته ویجاړې مینې او د کورونو د دیوالونو پر سینه جوړ شوي ټپونه به جوړ شي، خو د انسانانو د سترګو پر وړاندې تېرې کیسې به یې ژوند تر ډېره ګواښي. روژه مبارکه تېره شوه او دلته د شپې پاکستان افغان توپونه رال ناڅاپي ډول باندې، او ځینې خلک بس څوک ګوتو وو، څوک ایښو، څوک کربانګی کوو، څوک بس همداسې ناست وو، او ناڅاپه غوغا شو، د ښځو ماشومانو شور شو، او څوک په خیال او پښه روان، څوک بې زړوکي روان وو. زما په ډېره یوه دردونکې هغه پېښه وه. دا خلک چې اوس د کونړ نورو سیمو ته کډوال شوي او آن ګڼې د مینو نشتون له امله د کونړ سیند پر غاړه یوازې د څادر له پیڅکو راتاو سرپناهو کې ژوند کوي، د پراخ لاسنیوي غوښتنه کوي. زموږ کورونه ړنګ شوي دي، موږ بې کوره شوي وو، یو ځای بل ځای کې اوسېږو، پردې مو ځان تاو کړي دي، ځایونه نشته، سرپناهوې نه لرو. نو زموږ غوښتنه دا ده چې موږ سره مرسته او کومک وشي. دلته د پاکستان رژیم تر اوسه پورې خو مو په دې ژړل چې ایران ته کډوال کېږو، هغلته مو وضعیت خراب دی. پاکستان کې کډوال یو، هغلته مو وضعیت خراب دی. اروپا او نورو ملکونو ته په غیر قانوني ډول باندې روان یو، هغلته مو زرهاو لږهاو افغانان او ځوانان په هغه لارو باندې ډول ډول تراژیدیو سره مخ شو. مګر دې ناورین سره اوس څه کوي؟ خپل وطن، خپل کلی په خپله غریبۍ مې آباد کړی، مګر د ګاونډي پوځي رژیم لخوا پکې د هغوی د جبر او ظلم له کبله پکې نشم اوسېدی. بدبختانه چې په کونړ کې دا معصومه او کوچنۍ خورکۍ چې د پاکستان د پوځي رژیم په توپونو کې ډېره سخته ټپي شوې وه، نن په روغتون کې ساه ورکړه او بالاخره شهیده شوه. انا لله و انا الیه راجعون. ډېر زیات د تعصب ځای دی چې له یوه داسې بدبخته او له داسې بېکاره ګاونډي سره لاس په سر یو او ورسره مخ یو چې د افغانستان په خاوره په هېڅ چا باندې د رحم په نوم باندې څه نه پېژني. معصوم ماشومان، پتمنې خویندې، سپینګیرې، عامه شتمني، دغه راز عموما ملکیان، د ملکیانو کورونه، دا د دوی لپاره سره کرښه وه. او د جګړې له لومړۍ ورځې تر ننه پورې دې خلکو ملکي کورونه بمبار کړل، ملکي خلک یې وویشتل. همدا اوس په پکتیا، په خوست، په ننګرهار، په کونړ، په نورستان کې په مختلفو ولسوالیو او کلیو کې زرهاو خلک له خپلو مینو څخه نورو ځایونو ته کډوال شوي دي. یعنې په خپل کاله کې، په خپله ولسوالۍ کې، په خپل کلي کې د دغه بېرحمه ګاونډي له کبله نشي اوسېدلی. خپلې شتمنۍ، خپل جایدادونه، خپل مال، خپل حال هر څه ترې پاتې دي او په ډېره بد حالت کې ژوند کوي. یو راپور مې ولوسته چې څه کم 10,000 کورنۍ له خپلو کورونو نه بې ځایه شوي دي. دا وړه خبره نه ده. پاک پروردګار دې موږ له دې ګاونډي خلاص کړي او خدای جل جلاله دې موږ ته دا وس راکړي چې د دغه معصومې خورکۍ او د ده کاکا سره چې د کاکا یې څو ورځې وړاندې په هماغه ساعتونو کې شهید شوی و، دی نن شهیده شوه، څو نور شهیدانو مو. پروردګار دې دا وس موږ ته راکړي چې موږ د خپلو معصومو خویندو، د خپلو معصومو ماشومانو او د خپلو سپین ږیرو